السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نن ورځې څو لنډ مهم او تازه خبرونو ته په خیر راشئ. د افغانستان خاوره کې د ټاپي پروژې کارونه په چټکۍ روان دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان وایي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې کارونه په چټکۍ سره روان دي. دغه په وینا په دې پروژه کې شکیل هیوادونه هڅه کوي چې دغه ژر تر ژره بشپړه کړي. دا چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې کارونو څو سلنه پرمختګ کړی، نوموړي په دې اړه څه نه دي ویلي. د ټاپي پروژه په سیمه کې د ګازو د لیږد یو له سترو پروژو څخه ده چې په 2015 کال کې پیل شوه. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو بهیر چټک شوی دی. پاکستان کې ځینو افغان کډوالو یو ځل بیا د دغه هیواد له حکومته غوښتي چې د افغانانو له نیولو او جبري ستنولو ډډه وکړي. دوی وایي پاکستاني پولیسو له 40 ورځو راهیسې اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک کړی او ان ښځې او ماشومان هم ځوروي. پاکستان کې افغان کډوال ملک مجاهد شینواري ټولو نیوز ته وویل په لکونو افغان کډوال در په در خاورې په سر دي او هیڅوک یې د مسلې د حل هڅه نه کوي. له دې سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په یو راپور کې وایي د روان زیږدیز کال په 13 جنوري میاشت کې له پاکستانه شاوخوا 8300 افغان هیواد ته ستانه شوي دي. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا له تلونیوز سره په مرکه کې ویلي چې ایران د ګاونډیتوب د تګلارې له مخې هڅه کوي له افغانستان سره خپلې اړیکې په بیلابیلو برخو کې پراخه کړي. د ایران د سفارت سرپرست دغه راز ویلي چې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د دوی له لومړیتوبونو ده او د شمیرو له مخې په تیرو 9 میاشتو کې له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه شوې ده. ښاغلي زیاتوي چې هیواد یې په سوداګریزو او کلتوري برخو کې د اسانتیاو د برابرېدو لپاره ښه ګامونه اخیستي دي.